سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. لکه چې څنګه تاسو ټول خبر لرئ، تېره میاشت کې د امریکا حکومت اعلان وکړ هغه افغانان چې امریکا ته په 2021 کال کې د تخلیل لارې راوړل شوي دي، هغوی پرول سږکال په 2023 کال کې پای ته رسیږي. او بدبختانه په تیرو 2 کلونو کې زیاتره افغانانو د امریکا دایمي اقامې لپاره لاره پیدا نه کړه. نو د دې په خاطر باندې د امریکا حکومت تصمیم ونیو چې د افغانانو لپاره د پرول موده د 2 نورو کلونو لپاره وغځوي. د پرول د تمدید موده چې د 2 نورو کلونو لپاره په اتوماتیک ډول نه غځول کیږي، بلکې هر هغه څوک چې غواړي دغه پروسې ته اپلای وکړي نو هغوی کولی شي چې په آنلاین ډول او همدارنګه د میل له لارې د ری پرول پروسې ته درخواست ورکړي. کېدای شي تاسو سره پوښتنه پیدا شوې وي چې څوک کولی شي ری پرول پروسې لپاره اپلای وکړي یا څوک باید وکړي. هغه افغانان چې په 2021 کال کې د تخلیل لارې راوړل شوي دي او تر اوسه پورې یې اسایلم اپلیکیشن نه وي اپروف شوی، که ګرین کارت ته اپلای کړی د فامیل له طریقه هغه نه وي اپروف شوی، او یا هم که چېرته یې سایوي ته اپلای کړی وي او ګرین کارت اپلیکیشن یې تر اوسه نه وي اپروف شوی، دغه ټول اړین دي چې ری پرول لپاره اپلای وکړي. که تاسو د امریکا په هر سټیټ کې یاستئ او غواړئ چې خپل ځان لپاره او یا هم د خپل فامیل لپاره د ری پرول لپاره اپلیکیشن ورکړئ یا د پرول د تمدید لپاره درخواستي ورکړئ، مونږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړئ. هغه شمیره چې تاسو ته په سکرین ښکاري، تاسو کولی شئ په هغه شمیره باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ